تلار نو فرعون ورته دغه خبره وکړه ته څنګه ځان ته پیغمبر وې ستا خو بنګړیم نشته او زما داري بنګړي دي پخوا به د بادشاهانو د غټو خلکو بنګړي اچول تاسو ته به دا خبره ناشنا ښکاري چې یاره بنګړي خو ښه دی چای بادشاہ به څنګه بنګړي اچول لولا القي علیه اسورا قرآن شریف کې الله وایي چې دې پیغمبر وي بنګړي ولې نشته زما شرم بنگړي زما شتا نو دا د رواج خبرې زمون په وطن په رواج کې چونکه خځې بنگړي اچي سړی نه اچي نو د سړو دا بنگړي ناشنا ښکاري او خلک پیغورم ورکوي جنت کې به سړوم بنگړي اچولي مونږ هم بنگړي اچو دا ډول او د حسن د پاره او د خځو به بنگړي په جنت کې نو ماته یو سړی ویل دا خو ډېره بده خبره ده یو طالب راته وی جنت کې موږ بنگړي اچولي بنگړي به څنګه اچو نو ما ته لاس لګ اوچت کا نو سلاس اوچت کدا سه نو مې دا غړېستا بنگړي دې کنه دا وسوای بنگړي خو هغه ته وی چې سړی پلاس کې اچولي نو دا بنگړي نه دا غړې ها یاره وی دا خو بنگړي دې او مې خزه مچي او دا خزو ځان لګړې دا د سلو ځان لګړې دا کدا سلو دا غړې خزه واچي ما په بدی ښکاری او کدا خزو هغه غړې سړی واچي نو دې پاغي بدی ښکاری بارو بنگړي اچولي غړې او بنگړي دې کنه دوړو اچولي دي خدا سلو ځان لګړې ځان ل بنگړي شو او دا خزو ځان لګړې ځان ل بنگړي شو خدیم چشمه چې او سالم چشمه چي ور دواله په چشمو کې شریک پي خو که خدي د سړو پشان دا غټو قولو والا چشمه واچولې نو خدي باغی پورې خان دي او که سړی د خزو پشان ادا خدو د ډول چشمه واچولې نو بیا به سړی د پورې خان دي چشمه دواړه استعمالي خدا خزو ځان له چشمه دي او د سړی ځان له چشمه وي خدویم مثال بم درکم سپلې دواړه پخپو کوي دوارو سپلے پخبو دی خدا خود جدا قسم کیڑے دی او دا سڑی جدا قسم کیڑے دی نو که خودی دا سڑی پشان سپلے او کیڑے پخبو کلے نو خلق وی ای خز علکانے ای سوتا وی علکا او دقا سوتا وی علکانے دی سپلو تا دی اگر سڑو پشان سپلے دی چولی نی او کالک دا جینا کو پشان کیڑے پخبو کلے ای خزوٹاریا خزوٹاری ہوتا وی کر اس کا جنہیں اگر اگدو سکو کیڑے پخ پوکڑی او ٹکاری خیجی نا غبدی نہ لگی اگر سرخوان کئی او کا الگ دا اگدو سکو کیڑے پخ پوکڑے او پدیلا تو ٹکاری خطا رشتیا ہوا ہے تراغی پولا پورے وہ پسلا سے نیغ نیغ گورے آئی دے بے غیرت تو گورے گورے یو شان سپلے کیڑے نی دا خد جدا او دا سڑو جدا گڑے دا دوالو دی دا سڑو جدا دا خدو جدا نو سړی په دې غړې نه شرمېږي سړی خدا مچي او سړی په دغه سپلو نه شرمېږي خدا مچي د سپلې جدا دا جدا د قرنګ جنت کې به تاسو بنگړې چولې او خزو به مچولې سړی به په خپل بنگړو نه شرمېږي او خزو به په خپل بنگړو نه شرمېږي دا خزو د بنگړو نوعیت به جدای او د سړو د بنگړو نوعیت به جدای په خبره خو رسېده کړه نو دا سوال ختم شو چې ولته مونږ بنگړي چاو الکه تا چې دلته بنگړي چولې دي غړې بنگړي نه دي ها دویم نو فرعون به موسی علیہ السلام تا او ته پیغمبر څنګه پیغمبر چې ته پیغمبر ونستا بنگړي ولې نشتا ګوره دما دي بنگړو ته ګوره دما شتا اوستا نشتا دغه دما کې مشرکانو پر رسول الله مبارک اعتراض وکړ ته څنګه پیغمبر مال دې نشتا دولت دې نشتا ورے اسم خپکیږي موږ بازیرونه وای الکا دا باچای مال پکار دا مولا لنه پکار مل دا څه غریب مولا تاره دے دلته بادشاہ څه ضرورت ده بادشاہ خو هغه چاله پکار دا چې غټ موټر لري او غټ جیپ لري دا اعتراضونه دي خو شکل دلته سیاسی دی رنگی سیاسی دی موږ ته سیاسی وایو نو په موږ دا بد لګي اول ته شکل جدا نو نبی علیہ السلام مبارک ته بدوی ته څنګه پیغمبري ورکړی شوی دا دا څنګه پیغمبر دی دی خو مالدار نه دی دا خو ځمکې نشتا دا منډه نشتا دی خو یتیم دی دا په سر تاج نشتا رب العالمین وتعالى خپل جواب کوي الله سوای وی دا پیغمبره تعلق د عقل سره نه دی
چې تاسو پکې عقلونه جنګوي چې د پیغمبرۍ معیار عقل شي نو عقلا د دنیا مختلف دي یو عاقل به ولا یو میرټ مقررای او بل عاقل به ولا بل میرټ مقررای داسې ده که نه ده دا میرټ ته دې نوکری پکار دی او دا میرټ او جګړه به جوړه وه یو به وي د دې زه اهل یم لکه اوس په نوکرو چې جګړه جوړه ده یا په بادشاهۍ چې جګړه جوړه ده یا په وزارت چې جګړه جوړه ده یو وي د بادشاهۍ زه اهل یم بل وي د بادشاهۍ زه اهل یم یو وي ګورنر زه جوړېږم بل وي ګورنر زه جوړېږم یو وي افسر زه جوړېږم بل وي افسر زه جوړېږم او دلته چې برتی وي یو وي د دې زه لایق یم او بل وي د دې زه لایق یم او بادشاه د هغې دپاره یو میرټ جوړ کړي یو ترجیح چې ورته وایي چې دا چاکی نه به وزیر اعظمي چې دا چاکی هغه به منبري چې دا چاکی هغه به وزیري نو بیا به پیغمبرۍ باندې جګړې وي الله وی دې کې ستا میرټ لیست کار نه ورکوي دې کې ستا عقل کار نه ورکوي د یو سړي عقل یو سو د بل سړي عقل بل شان دا زما د پوهې سره تعلق لري پیغمبرۍ الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی دا ما ته پته ده چې د پیغمبري کم ذات لور کوم په چا کې एकदम دا پته تاسو ته نشته دې نه زه خبردار زه به یو مثال در کم ستاسو بجه بجه تاسو به پیښه یو زمیندار چې کله غنم کوي په کومه ځمکه کې کوي اوس یو اواره ځمکه د ښه مزېداره ډاګه خشته ښکلې شینکیم ده پکې چمن هم دی رښتیا ووایه دې کې چې چا غنم کرلی دي نه که غنم پکې نه وي خوا تخم خوري خرابوي هغه ځمکه کې دی غنم کري چې هغه ښه اړولې راړولې وي او خاورې ریګې ته جوړ کړي او ډېرانې پکې نوستي او بوی کوي ولې دا غنم زرغونه زمیندار خو په دې پوه دی چې دا ځمکه د دې تخم کرلو قابله ده او دغه ځمکه د دې تخم کرلو قابله نه ده نو د کائناتو مالک په پرې نه پوهي چې دا بدن د پیغمبرۍ د تخم قابل دی او دا بل بدن د پیغمبرۍ د تخم قابل نه دی نو پیغمبري په عقل نه ده په څه ده د الله په علم او د الله په فضل بس الله ته چې کم انسان د پیغمبرۍ لایق ښکاري هغه له ورکوي او چې کم ورته د پیغمبرۍ لایق نه ښکاري هغه له پیغمبري نه ورکوي نو ګوره دعوه د پیغمبرۍ دا د عقل سره تعلق نه لري د الله د پوهې سره تعلق لري نو دلیل چې معجزه ده دا هم د عقل سره تعلق نه لري دا د الله سره تعلق لري زه به یو مثال درکم تاسو به پې ښه پېښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حجة الوداع کې مکې مکرمې ته راغی دا د حضور پاک مبارک اخیری حج چې څنګه مکې ته راغی په حجة الوداع کې نو یو ښځه وه د یمن د صنعا قبیلې د هغې یو ماشوم پیدا شو ماشوم یې نیغ حضور پاک لراوست قانون دا دی چې یو ماشوم پیدا شي که دا هلک او که دا جینۍ وي نو یو نیک انسان وګوره یو عالم او هغه له یو کجوره چوانه ورکړه ابه په خوله کې اوچوپي بیا د ماشوم په خوله کې کېده نو ماشوم به اوروي چې لومبې د ماشوم دی ګېډې ته د دې عالم لاړې وردن نشي دا مستحبه ده د هجرت نه پس عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه پیدا شو او خلقو به وی یهودیانو په دې مسلمانانو جادو کړی دی نو نارینه اولاد به نه پیدا کېږي نا یو پراپیګنډا نو د بیبي اسما زوی پیدا شو بیبي اسما د حضور پاک خینې وه د عایشې بیبي خور وه د ابوبکر صدیق لور وه د عبدالله ابن زبیر پیدا شو نو صحابه په ډېر زیات خوشحاله دا دې هلک پیدا شو که نه شو نو نبی علیہ السلام لی راوسته عربی کې تحنیک ورته وایي ګوټي وی دله د الله رسوله خوله کې دا کجوره وه او دله یې خوله کې کېنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کجوره په خوله کې وچوپله او د عبدالله ابن زبیر په خوله کې کېښوده هغه اوروله لومبې د عبدالله ابن زبیر خېټې ته د حضور پاک مبارک لاړې وردن نشو دا یو برکت د ډېرو ماشومانو سره دا چل شوی دی نو که هلک پیدا شي او که جینۍ پیدا شي نو قانون یې دقه دی چې یو عالم لا یو کجوره یو سا یا چواره ابه یې خوله کې وروي او بیا د ماشوم په خوله کې کېده چې هغې وچوپي چې د دې خېټې ته د دې عالم لاړې لومبی وردن نشي خو ګورې خیال کوې نسواري مولا له کجوره یو نه شي او که نه ته به وې چې د دې ملا صاحب دا برکتي لاړې د خېټې ته دننه شي او منځ کې به یې خېټې ته د خېش یاره 400 نسوار دننه شي نو دا خیال کوې
اغا مولا صاحب لوڑے نسوار نا چاہے کہ خلی صفائی پاک ہے قسم نے حضور پاک مبارک با دمرا مسواک مگکنا کہ عائشہ بی بی فرمائی وی دمرا میں بل سو پا مسواک ندی لی دلے سنتے حضور پاک مسواک مگا وی ماوی کہ دا اورے و غاخون دا زان نو باسی صفا اروا ولی جبریل علیہ السلام با بیا نراتا دیر پارا میں غاخون صفائی چی معمولی غنم دا خلین بوئی نزی چی جبریل لازی او دا یادو ساتے زمارونو پدے زان پوئے کے چی خلب بدبوئی دا رحمت فرشتی برتا نرانیز دیکھے گی او چی خلد صفائی او پاکی دا رحمت فرشتی برتا نرانیز دیکھے گی نو چی رہے وز دا معشوم حضور پاکلا دا دریو سلورو گینٹو معشومو وید اللہ رسولہ دا کجور اخلو مبارک کی و دی معشوم لے غلقے کین اغل استرگم نوی غلول دی معشوم دا سلورو پنزو گینٹو پیدا حضور پاک اگا معشوم تاوئی ای بچے ما پیجانے صحابہ حیران کیوں دا سوائی بچے ما پیجانے معشوم سترگیو غلولے او خلے کولا اکلا او معشوم اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انکا عبداللہ ورسولہ دا دے خبری گوئی ورکوم کہ اللہ یو دے او دا دے گوئیم ورکوم کہ دا اللہ مقدس بندہ او دا اللہ بہترین رسول و پیغمبر دا معجزہ شو سا انا کہ اوزا اقل نبار شو کنشوا لکہ جی معشوم خبری کول او دا لنبے روزی دا دریو سلورو گنٹو پیدا شوی معشوم چی خبری کئی دا اقل نبار خبر دا نو گورا معجزہ پیغمبر دلیل نو پیغمبرین دا عقل نبالا تر شے دے اللہ دا خپل علم مطابق دا فیصلے کئی نو معجزم دا عقل نبالا تر شے دے اللہ دا خپل علم مطابق دا معجزے فیصلے کئی نو یو لویا معجزہ پدے میاش کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصادر شوی بلکہ یو معجزہ نورونو دا دا دیر معجزو مجموعہ دا یو ندا چیغیتا من خلق معراج وائیو او دا پا حقیقت کے زمان محدثین دوئی سیدہ دے جوڑائی یو تا اسراء وئی او یو تا معراج وئی دا دوئی سیدی دا یو ذکر پا قرآن شریف کے دے کہ نبی علیہ السلام دا بیت اللہ نا بیت المقدس تتل دے اللہ فرمائی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله اغذات دہر عیب نبالا تر دے اچھتے عیب نپاک کم ذات کہ دا خپل بندہ مقدس بندہ دا مسجد حرام دا مکی مکرمینا شام تا بیت المقدس تا بوتا سدا پارے بوتا دا خپل قدرت نخی ورتا خی دا دیتا اسراوی من قدولو تا معراج وائیو دا بیت المقدس پورتلن او بیا دا بیت المقدس نا بر اسمانونو تا او دا اسمانونو نا جنتونو دوزخونو تا تل اغیترونو معراج وائیو حضور پاک فرمائی ویل دا خپل تر دا لور پکور کیو دوم او دا دا دیس برگے دا رجب اویشتا مروازوا اگر اختلاف دا علماء پکشتا خوا اختلاف شتا خوراجی حدا سدا کہ دا زبرگی اویشتا مرا دی رجب میاش پاوا او دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام یو لسم کالو اگر چک وری ما دا تمخ کی ہوئی پا دے کال کم دا مولو میں اختلاف تے او پا دے شپا کم اختلاف تے او پا دے میاش کم اختلاف تے علماء راجی حدا گردو لی دا نو امہانی دا ترلوروا اغی کر نبی علیہ السلام ادو چی ادو دی جبریل علیہ السلام راگے او پا چھت را کش چھت کولوش چرا کش شو پا چھت نو حضور پاک مبارک کی دا بسترین را پانساو دا پچت والی راتا علماء وجی لکلی سپا کی علمی دی خواہ آسان استاسو دا پوی دا پانا تاسو توی دیکھ اشارت دیتا شو چی تبا برا سفر لوز دے پچت رانم نو چت خو بری کنا برا سفر بکی یوا دیم دیکھ دے اشارت شو چی دا چت سنگ کولو شو او بیا دا دے پیوس شو دا دا اقل نبار دی چی چت کولو شی دا لرگی چت تے اغدمانا کی خلن تری نوی او برگی باوی پی او دا پاس او پی خامخا دا کجوری یا دا نور بوٹی سانگی وی نو چه کولاویگی یا با سنگ پیوس کیگی خوری بطی ندوڑیگی پس مکہ بدنا غرزیگی چت کولاو شو نظمکی تا خور رالا نا سانگ رالا و نا پان رالا او چت واپس بن شو ٹک ٹاک بیدا مصری نا بیدا گلکار نا بیدا ترکان نا
دیتا اشارت شو چې دا ناشنا کار دی سنگ اولی دا سمرا ناشنا دی او دا اقل نبار دقا سی بنن دیر ناشنا قسی ہوئی نی او دیتم اشارت شو چې دا سنگ تا تا دا چت کلاو شو دارنگی بتا تا دا اسمانونو چتونم کلاویگی اب هم کلاویگی او دیتم اشارت شو چې تبا واپس رازی دچے پچت سنگ لاندے زمکے ترا کشم نو تبا واپس رازے او پدے چت دے کوٹے ترا کشم نو زیبا دا دے کوٹے نا واپس بم دے کوٹے ترا دے داستاسو پا جب آسانی وجہ میں ہوئے ورنہ زمون علماء مفسرین و محدثین پدے کے دا دے چت دشلیدو نور تحقیقی وجہ اموئی نبی علیہ السلام دا خوب راویخ کا کہ راویخ کا نو پا دروازہ ایراویستا چت خوبان شویو نبی علیہ السلام فرمائی چې هغه دروازه کې کم زنجیر و د کاړو هغه مې کولاو کو او جبرئیل لا سره دی او مونږ رالو نو د بیت الله خوا کې یو ځای د حتویم وتوي الله دې مونږ او تاسو ته بار بار وښودلی د بیت الله صدا هغه حتویم ته راوستم چې راوستم نو بیا مال لګه مقرا کړه مال خوب راتو دشو و د کېدونه پسې بیا را پاسولم چې را پاسولم اس یواز جبریل علیہ السلام نہ دے ورسر حضرت میکائیل علیہ السلام ہم دے نو زما دزلو اپریشن ہوکا شق صدر چے وتا وے تاسو تماویلو کہ دا سلو کرتا شوی جڑی رالا سینے رالا اشلولا مکمل او چی سینے رالا سنگ دے وقت گورے دا حضور پاک مبارک عمر دا تقریبا 50 کالا دے یو 50 کال عمر دے دا نبی علیہ السلام مبارک تقریبا ویب خواہ تقریبا زمان ازلی روستا دا زمزم پو موئے وینزا او چه سمرا سامانو چڑے پینچانے وغیرہ دے دا جنت نہ روڑے وے او بے دا زمزم استعمال کے علماء دا معلوم ہے کہ دا زمزم دو بو نا قیمتی و بنا پاسمانو کشتا و نا پا جنت کشتا کہ وے چه نور سامان دا جنت نہ روڑی نو ببے بیا دا جنت نہ روڑے وے کن دا قیمتی و بشوے پاگی ازلو وینزا او بیا یو کاسا و دا سرو زرو ڈکا اغی دا علمنا او دا حکمتنا ڈکا وا اغی زما پا دی رگونو کی وروانولا او بیا نا لسینه باندې لاس راخ که ټیک شوا او بیا چې می قتل نو یو سارویو تک سپین دا خر نه لګوچتو او دا قچر نه لګرا کوټو براق وتا وای براق وتا ولی وای یا خو لکه د برېخنا تک سپین پړقېږي یا لکه د برېخنا مزل کوي برېخنا په یو پړق د یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي دقسې لکه د برېخنا په تیزۍ لګیا دی او دې سفر کوي وی چې زه په هغه براق باندې کله سورېدم نو دې براق مستی وکړه داسې لږ اونقېده نو جبریل علیه السلام هغې براق ته وی ابي محمد تفعل هكذا صلی الله علیه وسلم ته په دې پیغمبر مبارک دا چل کې ته قسم پا اللہ کہ دا دن مخ کی دا دن بہتر شخصیت پتا سور لی کری دا دن بہتر شخصیت شتا چی پتا سور لیو کی یا درمان چاہ کرینا او دا سی ٹونگیا والا ورکلا چی ٹونگیا ورکلا نو دا دی براق مخوالی و بیدے او زد قلار شو نو سیوتی لی کری دی پا خصائص کبرا کی چی براق خبر شوروں کلی نبی علیہ السلام سلام گورا معجزات سمر دیر دی پنے کی یو معجزه نه ده چچلیدل سینه کولاویدل هغه واپس جوړیدل براق سره خبرې کول دا ټول معجزات دي جبريل ورته خبرې کوي چې ته پیغمبر سم داسې شخصیت سره دا چلونه کې نو خو په خبره پوهیږي ځکه ورته وایي کنه پوهېده ولې به ورته وایي نو براق بیا وایي وایي دا مې دې لپاره وکړل زما یو درخواست دی ادا چې د پیغمبر نه دا درخواست کوم چې د جنت کې ما د خپل مرکب کې التم په ما سور لیکي نبی علیہ السلام مبارک کی دا درخواست ما تقبل ہے دا بورا دا بد رسول اللہ مبارک په جنت کې مرکبی په دې بسور لیکي زمارونو یو خبره ذهن کې لگاوا چې په بعض کورونو کې د براق یو فردي نقشې جوړې شوې دي تاسو به کتلی په کلندرو کې او خلق اویدان کړي د برکت ته زمون خلق مجيبه خلق برکت د پاره د براق جی او پټرکونه شاته جوړ کړي واقعي د ټرکونو باندې شاته د براق نقشه جوړ کړي
یو خشته اسی جوړ کړي زینې په خشته چې اچولی او مخې ولا د چا جوړ کړي ها د خپل جینې بس دا کنه د خشته جینې خپل مخې ولا جوړ کړي ډېر لوی افسوس ته چې دا ظلم چا جوړ کړي دی حضور پاک با عیاذا بالله په داسې خشته جینې غوندې مخ والا ساری باندې سفر کو دا مناسب دی دا بیا د بینه د پیغمبر مبارک پشان کې اغه بس استه خورا کوټه دی د خرنه اوچت او د قچرنه لاندې یو دابا یو حیوان او حدیث کې دومره راځي چې سپین او حدیث کې دومره راځي چې ملې وګداوه د ملانه لنډینو وګداوه نو دا څومره بیا د بیدا چې نبی علیہ السلام مبارک پیجانا کینه د مرګي لګار ورکه او دا یو خبره لګا ذهن کې واچوي چې څومره دوستان راځي نو اغي شاته لکینه چې د خلکو په وګو قدمه چرشتل پکې نه دکا په وګو باندې قدمونه غشتل ډیر تا تذکرم چې ټول اسلامي نبی علیہ السلام فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث ته من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم یا جسرا چا چې د مسلمانانو په وګو قدمونه واغشتل ځان له دوزخ له پول تیار کړ الکه توبه وسه خیر ته پته نه غریب ته مسلې نه نو خبر نو تاسو به ما فرض دادی چې تاسو د مسلې نه خبروم مسلې نه خبروم خیر دا خو ما فرض دي کنه دا ما ټول تاسو رونه نه سره راغلی چې ما نه څه دین زده کې کنه او نو خو دین خو هغه څوک زده چې چاته نه معلومه نه زه به تاسو پویم نو کوشش وکوئ چې تاسو راځئ چې د یو بل په وګو قدم نی او شاته سپونو کې ابره کېنه او چې کله سپونو ودرېږي نو بیا را مخکې کېږي هر چاته به ځای ملاويږي بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې دا تصویر چام جوړ کړی دی د ښځې شکل دا د رسول الله مبارک په شان کې ګستاخي ده او کټه بیا ادبي ده اوهو رسول الله مبارک په جنې سور لیکولا توبه 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 یا په هغه ساروی به تر لیکولا چې شکل د جنې دی د جنې مختبه کتل الله جنې مخسر به لاس جنگو یا دا خدا سے بیا ادبي ده چې ساري په کافر کېږي نو که داسې قسمه تصویر چام پکور کې ساتلی فوراً وشلوي او توبه وباسه الله ته توبه 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 دا ډېر به جرم او اسیم زمارونو ګورې تصویر پکور کې ساتل ګناه ده ګورې نن سبا ډېر خلک تصویرونه ساتي او څوک په موبایل کې تصویرونه ساتي سخت جرم او ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه جوړي خدای دې په لعنت نازل کړي نبی علیہ السلام فرمائی لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب و تصاویر چې پکم کور کې سپیوی او یا پکې د زیروح تصویری هغه ته د رحمت فرشتي نه داخلي د غضب غبی د غضب بی او د رحمت فرشتي به نه داخليږي د قهر بی او د رحمت به نه داخليږي درې سپی خیر دی یو د ښکار چې څو په ښکار کوي هغه کور کې ساتل شي یو هغه چې ګړو چېلو سره وزي تاغی سے حفاظت کئی او درین دا سوکے دا پارا سوک سپیس آتی دا خیر دے خکار لا یا سوکے لا او یا گڑو چیلو والا زدان سر ساتی دا خیر دے او باقی من دی او تصویر پکور کے دا زیروح بالکل من دی دا اونی جوڑو لشے دا غر سندری لگو لشے دا ابو سندری دان لگو لشے دا بیت اللہ لگو لشے دا مسجد نبوی مبارک دا گنبد مبارک دا ټول لګول شي خو چې انسان پکې نه ګول د زیروح به بالکل نه جوړای البته علما وایي د زیروح هغه تصویر چې د نیمه کې کټي د نامه سره هغه جایز دی خو هم ګورې ضرورت له به ضرورت نه لکه پاسپورت شناختی کار یا امتحان د پاره دا جایز دی هم به ضرورت نه اوام ته دا غي نمایش بنه کې په دیوالونو باندې هغه پټ ساته نو ګوره دین بس دکو هغه کار بکو چې په کوم الله خوشاليږي او هغه کار نه بزان ساتو چې په کوم زمون خپل رب خپه کېږي او هغه کار چې موږ له په الله په آخرت کې سزا راکړي ځان بس ساتو خبر حدیث کې راځي من صور صورتا چا چې یو تصویر جوړ کل فیوم القیامه دا قیامت پر ورځ بدل فرشتي غرازار ور کوي ان ينفخ فيه الروح چې شابه دې کې سا واچوا وليس بنافع او دې په کې سا نشي چول فرشتي به وای شابه سا پکې واچوا او دې بسا پکې نشي چولې او دا به عذابي
او بل یو عجیب حدیث تے اوہو توبہ توبہ اسد اشد الناس عذابا یوم القیامہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون سوک چے تصویرون و باسی دا قیامت پرد با دا طول خلق و نزیاد عذاب دے خلقو تا ملاوی گی او اللہ بسوئی وی زما پشان شیر جوڑاو دا دلتا اس جوڑ کا کن ما سر دیدان برابراو زکن اس جوڑ کا کن یارونو پا خبر پوئے گئے زما دا بنکو خان پا موبیل بنو باسے ڈیجیٹل کیمرہ و موبیل او دا لاسو جوڑو لیاو شیر اس فرق پکے نشتا بعض خلقوی دا خود مشین تصویر دے او دا خود جیز دے ریخم و جامع دا سلو دا پارا گناہ دا اگا زمانہ کی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دا ریخم و جامع پس جوڑے دلا پلاسو پکڑے پلاسو با جوڑے دلا اس دا ریخم و جامع پا مشین جوڑے گی نو سا مطلب چاہے وہ پلاسو جوڑے دا نو ناجیز وا او اس پا مشین جوڑے گی نو جیز دی نا اس پا مشین جوڑے گی بیام ناجیز دا مشین دا وجہ خود ریخم و جامع سلول جیز نشوا اگا زمانہ کی جب کالی جوڑے دل سرو زر او دا سپینو زرو نو پا لاسو با جوڑے دل اس پا سے جوڑے گی پا مشین نو سرو زر دا سرو دا پارا اگا وخم حرامو او سم حرام دا مشین دا وجہ خو نجیز کی گی شراب با پس جوڑے دل پا لاسو با انگور نچونو اس پس جوڑے گی پا مشین نو دا مشین دا وجہ نا شراب حلالی دی شی نا نو دا مشین دا وجہ با تصویر سنگا حلالی شی در خلق کوئی نکانا جی فقہاو خو لکلی چی دمرا پوٹینی تصویر چی پا نظر نرازی نو خیر دے نو دا پا کیمرہ خو چیزو باسم دا خو دن کرخی مرخی دا خو پا نظر نرازی نو تاسو دا دے کرخو دا پاراو باسے چی دا تک والا ورکے او کنا نظر تا بیراو را باسے ما دا سوک دیلو باس جدا بم دا کرخی دن پا چی پرتیوی او کنا که اوغوالم نو پا سکرین بیراوالم او که اوغوالم نو پا کاغذ بمو باسم ما آلن تصویر شو که نشو نیت مقصد تا شو او چی دا بشیر جان عمره غٹے نوم غٹے گی بشیر جان عمره شیط جوڑے کنا نو امت جوڑے گی نو دمارونو نن نمخ کی کدا جرم چاہ کری نو اللہ تب توبہ باسو اللہ با معاف کی خواہ تول توبہ باسے او نن نفس با انشاءاللہ تصویرون نو باسو نبے کور کے لگو نبے جوڑو اے اللہ ولی من خطکو من با کوشش کو چی من اللہ خوشحالکو نا اللہ با من خوشحالی خیر را پکے دا تصویر او دا براق خبر رانا نبی علیہ السلام مبارک پا دے براق سور شو جبریل علیہ السلام دا واگیونی والے او بیا روح المانی و نور کتابون لکلی دی چی بیا جبریل علیہ السلام و سر شاعتا کیم ناستا مخی واگی نہیں والے او بیا و سر شاعتا کیم ناستا براق روان شو چی سمند سفریو کو نو براق ادرو وی دلتے ادو رکاتا منزو کا چی وی کو نو تپوسیو کو وی دا کم زیدے جبریل علیہ السلام متوی دا کجور نخلستانو وی دا ستا دا حجرت زید توابا و طویبا و توی بیا پا براق سوارشو بیا مزالو کو او دی براق پا کم دے خودلا چی کم دے بے نظر لگی دا پورا خبر دا موجزے دا کنا حلکہ دا سنگا وری مارا تمخ کی ہوئے چی موجزہ کستا وی چی دا اقل نبالا تری زمون اقل ورطا نرسی خبر اقلا سر دی کسی دی او ما مخی دا تک خبر کی خودا چی پیغمبری چی کما دعوه دا آغا شیره چی دا عقل نوچت شیره عقل پاکی کار نکی نو دلیل بیم دا عقل نوچت شیره عقل پاکی کار نکی خاجی نو چی بیا سمن دلارن وی دلتا کوس شو دو رکاتا نفلو کم نو کوس شو دو رکاتا نفلو کم وی دا کم زیده وی دا مدین دا شعیب علیہ السلام خان بلکہ دا اغا زیده چی کل موسیٰ علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام نراتو نو علیہ کونٹے ورکڑے ہو قصہ ہم یاد ہے کنا موسیٰ علیہ السلام کے دا مصر نا مدین تلال ستڑی استومانا دیر ستڑی استومانا اور رسید مدین تا ولی دل تک وی صلی وجلو اور فرعون ور پسی گردے دا نو دے ستڑی اور اللہ تسوال کئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا دستا خیر تا محتاج یا رونو واقعی کہ سڑے ارس عمرہ گیر 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 شی کنا نو دے چاہتا محتاج دے اللہ تا اور دے بخدے تا رجوع کئی مسافر بے کسا بے سوکا نو مدین کیو پیو او بے اغا سر پکوی کے خود اخو بدرون سرو
لگی شانوبے اغا خور مخور کے پریخود ومن دونهم امرأتان تزودان قرآن وی اخوا یو دو جنکے وی اغی خپل گڑے چیلے منی کولے دا گڑے چیلے دے دغل رانشی دے کویلا چی سلو تا سلو نے زان ساتا سڑی خلال رخصت شو نو موسیٰ علیہ السلام دا جنکونا تپوسو کو ما خطبکو ما تاسو سکار دلتا سکوئے وی منگ با الا دا گڑے چیلے سائرابو چی دا سلی لارشی چی دوی لارشی منگ دوی مخ کے نورزو پورا حیاو پکی اجنکو کے یہ سلی لالل تیگے کے خودا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورغے او پتا وطا چا خو جنکے دی دا خو دیر لگیو بدی پا دی گڑی چیلے کم دے سیرابیگی دی سالو خود غر ظلمو کو پکار خداوا چی او بی دا جنکو لیم گڑی چیلو لو بپری خیوے کنا سلی لالل اغا تیگا چی واتو لسو کسو بوچے تولا موسیٰ علیہ السلام لا سلام کو اخو اکلا پیغمبری طاقت خودی بورقیرو استلا او گڑو چیلے ولا غا جنکو لسیراب کللی جنکے لار رخصت شوی او دو سادر تو کو او سر پہ کی خود او اللہ تا فریاد کہی خدایا ستا خیر تا محتاج ملا مدد میں اکا جنکے لار داد شعیب علیہ السلام پیغمبر لنوے ای بابا دقا سی او سڑے دے او دیر بے کسا بے سوکا دے عجز دے او مسافر معلومی کی بابا او مگر دونا طاقت مندی مونگ لے گڑے چیلے مو بکڑے بابا رے غریب مسافر دے وی خواہ وی ورش ایواز کیوتا شعیب علیہ السلام دا مقصدو چیزا دا مالونو سر خوک لن نوڑے ڈوڑے با پیو خورم سوک تیتا پوس پا موکو حالتا اللہ تا سوال کردی دی جی او اللہ درخواست قبول کر اجنے او پس یورالا نو موسیٰ علیہ السلام تا وی دا مونگ بابا دے غوانی تا مونگ لگڑ چیلے او بکڑے دا غیب مزدوری در کئے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پا مزدورے دا کار نو کرے خودوی وی چلا شمنگے ورکاو جولا ندا شوے موسیٰ علیہ السلام ہم غریب محتاج ہے نا سوچ بے کرے چے مزدوری دے خپل کار کئی خود خشو یا ٹھیکانا خوب ملوشی کر رانوان شو جنیت مخ کے ردیوں پر سیدے موسیٰ علیہ السلام خلصت پیغمبر جوڑی گی حیانات دے دی جنیت وی تمانا رستش تچل پلا رزے او ہوا دی دا پینسے لقی نستا دا خپی ما تخکاری مانا رستو شا نو رستو نمال آواز را کوا چی دا سے توشا دا سے توشا جنیتی رستو شوا او موسیٰ علیہ السلام مخ کے دے زی دا سے توشا پلار لے ورسو شعیب علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا تپوسو کو بچے سو کے کم زینا را گلے آگا و تطولا قصہ اکلا چی قصہ و تا اکلا شعیب علیہ السلام پویشو سناسب پویشو او پیغمبر دے وہ تے فکر مکوا دا ظالم قوم نہ خدا نجات در کا دلتا دا فرعون زور نہ چلے گی آگا بات سی دلتا نہیں زاؤ ہجرت ہے کہ گورا ہجرت بیغم اوسا دا جنے دے پلار تا وی بابا مونگ لے مزدور پکار دے مونگ لے مزدور پکار دے نو کدے خوخی نو دا الگ بمزدور کو ان خیر من استاجرت القوی الامین او مزدور اغا پکاری بابا چی اغا امانت گرم وی او مضبوط می اسی دا سی مزدور ذرا وستو چی اغا دان دان پس اخپیر آکاگی نو طالب دا کم دینا کارو کی تکڑا پکار دے او امانت گر پکار دے چی خیانت نکی کار سم کئی کورنا دا نغلاو نکی او پر اخپل ڈیوٹے کم غلا نکی دا سی ساڑے پکار دے دا میرٹ شو میرٹ دا ہر نوکرے دا پارا دا نوکران ټول مزدورانی کن دا اجیر دی نو دی دا پارا میرٹ ارس چی حکومت جوڑی او کم از کم دا دو سیزونا بگی پکار دی یو طاقت دا کار کولی چی دی کار قوتی طاقت یوازی دا بدن نا اس تاٹکے سڑی ورزی آگا دا بدن طاقت پکار دی او کہ یو سڑی بابو دے ناغل دا آگا بابو گیرت طاقت پکار دی آگے تعلیم پکار دے او کہ یو سڑی سیکرٹری جوڑے دل غوالی ناغل اگا طاقت پکار دے چاہتا کہ دا آگا نظام دا چلولو طاقتی دا پکار دے او امین امانتگری خوڑے را ضروری دا چھ کرپشن نہ کئی رشوت نہ خلی تگی نہ کئی کام چوری نہ کئی
دا چې څومره ملازمین دوستان دي دې ته یو خبره کوم خپه کېږئ ما ګوره ما تاسو ته مخ کړو چې زه به اصلاح خبره کوم زما خو دعوت الله دی که تبلیغ دعوت درته کوم چې کوم نوکران دي دوستان هغوی ته م ویم چې د ډیوټۍ دوران کې کوشش کوئ چې خپله ډیوټي سر ته رسوئ د ډیوټۍ دوران کې د میلمه سره ډېرې ګپې شپې مه لګوئ وخت ضایع شو که نه پردې وخت تنخوا پیلې او ډیوټۍ دوران کې موبایل هم استعمالوئ چې کله هم ډیوټۍ ته کېناستی موبایل بند کې جیب کې کېدی چې ستا د 4 بجې یا 3 بجې چوټي کېږي بیا رستورې موبایل کولاوخه ولې حکومت تعالی په دې وخت تنخوا درکوي هغه وخت په موبایل ګپو شپو باندې تېری او خصوصا د افسرانو نه دا غلطۍ کېږي هغه دلته لګیا دی ورته ورته سړی ناست دی فایل یې ورته ایښودی مال دستخط وکړه او دې په موبایل کله یو سره خبرې کوي او کله بل سره خبرې کوي کله یو سره ګپ شپ او کله بل سره ګپ شپ وخت ضایع شو د حکومت ټیم خراب شو د یو ورځ کار په 3 ورځو کې کېږي نو دا ګوره امانتګري یوازې دا نه ده چې پردې خیانت نه کې امانتګري دا ده چې وخت بام بچ کې یو دیاړي مار چاله دیاړي کوي نو دی با بېځایه خپل وخت نه تېروي هغه هم پې ظلم نه کوي خو دی هم زیاتې نه کوي دی به موبایلونه بېځایه نه استعمالوي ګپې شپ په موبایلونو بېځایه نه استعمالوي دې ته امانتګري وایي نو بابا چې مزدور نیسي نو داسې ونیسه چې طاقتمند او دا سړی مولید دا ډېر طاقتمند دی هغه د ګڼو کسو تیږه اوچتوله په یو کس اوچته کړې ده او امانتګر په دې دی یاره صیبه تږي جن نه دی ښه دې نه پته ولګېدله ولې چې ما ته یې وی په لاره چې لوستو شه نو چې زما خپو ته دې وخت کې دې نه ګوري نو چې مونږ سره سبا نوکر شي نو بیا خو به مونږ سره نور خیانتونه خامخا نه کوي دام یو خیانت ته یو مزدور د پاره چې د چا کور کې کار کې داغه خدای ته ګوره داغه لونو ته ګوره شعیب علیہ السلام وی موسی علیہ السلام تا وی کدی خوخی ما سره مزدور شه او اته کاله مزدوری دی وکړه کنه نو دې کې یو لور دل درکوم او کلاس دی پورا کړنه دا بستاره طرف نه مهرباني وي موسی علیہ السلام ورتوی پدې شل ټینګه وی بالکل ټینګه بس منظور ده والله علی ما نقول وکیل الجواز مستمنس کې الله ذمہ دار الله شو ټیک شو خبره موسی علیہ السلام اتکالو بنا بر قول راجح لس کال تیر کل ګور دا الله نظام تا چې لس کال تیر کل لږ وخت پاتې شو اوس خو ما خپل نیټه پورا کړه کنه او پورا وکړه اوس بس شرط پورا کړه راخنه د لونو کې وسره علماء وی په دې لونو کې وسره دقه جنې په نکاح کړه چې راځي او د صفات کړي چې کله په نکاح کړه یو کونټه والا ورکړه شعیب علیہ السلام ته بچي یو لور خو مې درکړه درنه هغه ته پته و چې د نسوک جوړيږي ورشه او یو کونټه پرتر د نزان لراواله چې پلار دې کړي چې علم ولا ورکړه کونټه ضروری ده چې ورغه کونټه راوغښته شعیب علیہ السلام ته دا کیده بل راواله ا کونټه کې خونه بل راوغښته چې واپس ورو بیا غلاس کې و نیک بخت درته ویم دا کیده بل راواله ما خو بل راوغښته چې بل راوغښته چې وروت بیا غ کونټه و یا دا خدای بنده زنده مراله بل راواله وی بابا بل مې راغښته دا خلاص کې مې امدار ازینو زبس یولم داستا په قسمت تا دا هغه کونټه دا چې رسته په فرعون سره مقابله کوي دا هغه کونټه دا چې رستی تیګي لبرینو چینی ته روانيږي دا هغه کونټه دا چې خامار ته وسلستو جوړيږي او دا هغه کونټه دا چې دریاب لوړی 12 لارې پکې جوړيږي او دا کم ځای و علماء لیکي وی دا هغه و چې آدم علیہ السلام د جنت نکله دنیا ته راته ځان سره لس سیزونه راوړو یو پکې دا د شعیب علیہ السلام او د موسی علیہ السلام کونټه و یو پکې دا نو دا خبره مې دې پوره په معنا خو خیر لګو د شوا او خبره مې دې پوره وکړه چې نبی علیہ السلام مبارک کدا 2 رکعات وکړل نو دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې شعیب علیہ السلام خار دی او موسی علیہ السلام لا کونټه ورکړل کونټه څومره برکت کونټه چې په لار دی بیا ته پیغمبري ملایي اورې عادت وې چې سامان دې مزلو کا وی کوشه دل تم 2 رکعات منځو کا چې وې دا کوم ځای دی وی دا شجر موسی وادي سینا هغه ځای دی چې موسی علیہ السلام ته کوم ځای پیغمبري ملو شوی ده
کونټه واغشته ګډه چیرې وسره ده بیبي ورپسره ده په دې علاقه را روان دی چې را روان دی اتفاق ته ګوره بیبي ته د پیدایش تکلیف د ماشوم پیدا شو سړی د ما خو لکه چې ماشوم کېږي هېڅوک نشته یاره په دې پیغمبرانو ډېرې سختې تېرې شوي یاره ډېرې سخت یاره په دې پیغمبرانو ډېر لوی ازمایښونه راغلي دي او نبی علیہ السلام فرمایي په حدیث کې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه لوی ابتلا او ازمایش په پیغمبر راځي ورپسې چې هغه ته نږدې په نیکانو به زیات راځي وی ما ته خو د پیدایش تکلیف شو چې موسی سم او قتل مخامخ یو رڼا ورته ښکاره شوه ښځې انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس زه ورځمه اور مې ولید اور نو دته اور ښکارېده اور نو دته اور ښکارېده د لرې ځای نه اور مې ولیده زه ورځم یو شغله دله راوړم یا ګورم کالته څوکي لږ مدد به ترې غواړم بیبي ورته وایي دا کونټی ځان سره یوسه دا علاقه ما ته معلومه ده او دلته ماران ګوره ډېر زیات دي کونټی وانه چې څنګه لاړه نو هغه اور نو هغه په هغه اونه کې یو رڼا وه دته د اور شکل ښکارېده یو رڼا ده نو د خاصو خاشاک راواغېستل هغې له وړي چې د هغې نه اور راوالم ځکه زنانه ته دې وخت کې د ګرمېدو ضرورت دی چې دې وړي اتې بره کېږي چې دې وړي ښکته کوي هغه راښکته کېږي چې دې شغله وړي اتې بره کېږي خدای دا څه مسله ده هغې نه ورته اواز کېږي موسی ته خبرې اور نیمه انی انا ربک زه ستا رب یم تستعربه فاخلعنا عليك پڑھو بس انك بالواد المقدس طوا تپا وادی طوا کی کہ دار المقدس زیدے سپلے دیو باسا او پیغمبری و تمیلو شدہ غلطا علماء لکی دا اللہ آواز زمون دا آوازونو بشان ندے او زمون آواز چتا اوری پر اغوات بے اوری او دا اللہ آواز تڑی پا ار اندام اوری ام په شا ام په مخه ام په لاس ام په خپو ام په سترګو ام په غوږ ام په پوزه پار اندام کته وې مړه دا ته سګړې وړې وې مولا صاحب نو صاحب دا ټول د عقل بالاتر خبره روانې دي نستاسو چې څومره تقریر روان دي دا ټول د پیغمبرانو د معجزاتو بیان دي او د حضور پاک دې کې بس عقل بالکل کار نه کوي ولی معجزه ده عقل کار نه کوي دعوه د پیغمبره ده پیغمبري دلیل د پیغمبره هغه د عقل نبار شي دلیل د عقل چې بیا څو وخت کې براق روان کا یو ځای کې ودرم وی کوڅ کېدل تم 2 رکعات وکړه چې 2 رکعات یې وکړل وی دا کوم ځای دی وی دا هغه ځای دی چې د حضرت مریم نه الله پاک عیسی علیه السلام پیدا کړی بیت اللحم او بغیر د پلار نه پلار یې نو مریم لا بیدب تلیوا دا سے زان لا او دسماتی لا یراتلا نیو سڑی یو لید اگا سڑی چی ولید سنگا نو مریم تی اخوا پردا اکرد اخواشا کتا دا خداینا یرا دا کیوی نو ما تا منا نہیں دیکھے گا او تو انی رسول ربک دستا دا رب استازیما سل راغلیم لی آهابک لکی غلاما زکیا علک دا تبخب او تا وی دا سکے زانا خبر دی شروع کردی ما تا علک بخی ما وعده نده کرده نکاح میں نده شوی علک بدا کم دینش نکاح نده کرده لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا نچا گوت چا ٹچ کړي نه زنا خو لوی خبره ده او بدعملی لم یمسسنی بشرون چا گوت نه دی وروړي چا داسې ټچینګ زمانه دی کړي او زناکار خو نه نو په شری طریقه چا ټچ کړي مونږ په ګون په غلطه طریقه او ته وای قال ربک الله وای چې دا په ما آسان ده دا فیصله ما کړی ده مخکې ده فاجاءها المخاض الى جذع النخله د درد زه پراغه د پیدائش
یو د کجورې اونه وه شاړه اوچه هغې لراله او ډېر لوی غریبې سره ټینشن دی یو د ولادت درد دی پې او دویم ټینشن پې دا دی چې خلک به څه وایي یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یا خدای چې دار وسخو مې نه وي لیدلی چې دې نه مخکې مړه وې څه خبره الله چې یېره په تېره ویړو چا مې پیژندګلو مې نه ویل چا پیژندمه نه اوس به خلک څه وایي چې ای مریم ته د چا لورې او زکریا علیه السلام غوندې پیغمبر د تربیت وکړه په جومات کې د جومات د امام صاحب لورې دا به شونده کمې راغی ډېره فکر منه ده ډېره فکر منه بیا ولې جبریل علیه السلام راځي ای سړي اخواشه خدای ته وګوره اخواشه که ته د خدای نه یارېږي چې ما ته را نږدې نه شي الله والا آواز ورکوي هزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا دا کجوري داستان الاقوا نه کجور دغه به تر وګرځي کجور حالانکه اوچه کجوره وه او کجوره چې څنګه الاقوا شنه شوه جي هغه شنه شوه زرغونه شوه او کجوري ته را پرېوته دغه وخت کې انسان ته د خوراک او بیا د ګرم خوراک ضرورت او لاندې الله ولا یو نیر راوستو برانی چې دا پوه شي چې الله ما سره مدد کوي عیسی علیه السلام لا پیدا نه دی معجزه مخکې نه څرګنده ده اوچه کجوره شنه شوه اوچه کجوره میوهداره شوه کجورې ترې را پرېوتې او په اوچه ځمکه اوبه را روانې شوې او بې مسکه دی وی دا هغه ځای دی نبی علیه السلام فرمایي چې دې نه مخکې لاړو نو جمع کشم و جبریل علیہ السلام هم کشم دا بیت المقدس جمعات تا مخ کی او تیگا وا دا اغا تیگا و چه پیغمبران با دی جمعات تا مانده را پساوی رتل پساوی پڑے بے پا دی تیگا کی تالا جبریل علیہ السلام اغا تیگا کی گوتاور کلا سوڑا بنده شوی وا زمانی دیر تیرو نا اغا سوڑا دا خورو نا بنده وا اغا کی زور ورکا اخورت لرشو دا براغ پڑے پاکی وردن نکوی تالا او ما تا وی رازو جمعات تا دادن نشم جمعات تا وردن نشم لاول خو می دو رکعت تحیت المسجد وکړل د جمعات قانون دا دی چې جمعات ته سړی را دن نشي او فرض وخت نی ټیم وی او یا دا دی چې مکروه وخت نی دو رکعت نفل کولی شي او که فرض تیار بیا خیر بیا غی ته درېږه یا دونه وخت نشته سنت مؤکده ته هم سنت مؤکده بیا وکړه یا مثلا سبب مکروه وخت مازیګر نه پس یا سار نه پس بیا مکو یا مثلا داس یو عالم تقریر کوي دا بیان اوریدل بیا ډېر ضروری دی یا درس کیږي بیا مکو دو رکعات تحیت المسجد وکړه نبی علیہ السلام فرمایي جبرئیل علیہ السلام چې مې وکړل جمعه د خلکو ډک او داسې دا خلق ولاړ دي لکه چې د چا په انتظار دي او لکه چې امامتی کېږي څوک امام ته په خلق پته نه دی نو د جبرئیل علیه السلام د مټه ونیوم او ما ته مخکې شه دا خلق خو ستا په انتظار دی وی دی ور مخکې کړم ما دو رکعاته منځ وکړې ټولو ته څوک شاته ولاړ دي ټول پیغمبران او رسولان ولاړ دي بلکې علماء لیکلي دي حدیث کې راځي چې د اسمان نه فرشتې راغلي دي هم شاته ولاړ دي یو لک چې مونږ سلام وکړو پته ولګېده چې دا خلک څوک دي نه موږ نه پیژندل یو لک څلېرویشت زره پیغمبران دي او د اسمان فرشتې پکې دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت په صفاتو کې دا دی چې سید الانبیاء والمرسلین والملائکه المقربین د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار او د مقربو فرشتو جبرئیل هم شاته پسې ولاړ مانځنه پس تقریرونه شروع شو جبرئیل علیہ السلام د سټیج نظامت کې چې پلان کې وراشي پلان کې وراشي عجیبه منظر اوس بو آدم علیہ السلام تقریر وکي آدم علیہ السلام خپل صفاتونه وکړه چې دا الله به مور او پلار پیدا کړ زمانه نسل پیدا کړ مال پیغمبري راکړه جنت کې وصول بیا راکوس کړ حجی
اوس نوح علیہ السلام براشي تقریبا وکي هغه خپل صفاتو 9 کال می قوم ته دعوت چلاغي نه مانه د الله کیشته جوړ کړ بیا قوم غرق مونږه بچ نسل الله معنا روان اوس به ابراهيم علیہ السلام براشي به بیان وکي هغه تقریبا خپل صفاتو نه وکړه واقعي لا خپل صفاتو موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ټول اکثر پیغمبران یعنی هغه پیغمبران وی اخره کې زمانو می واغشته چې اوس بل اخره زمانه پیغمبر راشي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چا چې امامت ته اوس باغ تقریر حضور پاک فرمایي چې د پاسه ده ما سوې ما وې د ګورې د الله بنده مخا زه بنده ام ده عبدیت او بندگی دا کمال شعر بس اللہ دے من کی بندگی پیدا کی دلتم اللہ ہوئی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا خپل بندے دش پہ بوتل بے رسول ہی نہ ہوئی کہ پیغمبری اللہ ورکی اگا چالے ورکی کہ کامل بندگی پہ کی بندگی اچت شعر الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبده گورا بیا بندر آگئی قرآن دا نزول ذکر بندر آگئی او بل راضی فاوحى الى عبده ما اوحى بیا بندر آگئی بندگی دا کمال دا اللہ بندہ دا اللہ رسول آئے دا قیامت پرز بخلق پولو پیغمبران لپا جرگی راشی ہر پیغمبر بوی دا نشم کولے یا بمال راشی نزب مقام محمود کے اللہ تسجدو لکم زب سفارش کو داوشو بار روتم بار مالا یو انسان دولو خیراک لل یو دا شرابو یو دا پیو میدے کی یو خوخ کا نو ما پیو والا واغشت جبریل علیہ السلام راتا اوے که دا شرابو والا دے غشتی امت بدے گمراہ شویو اصب تا خیرن خشیرے واغشتم اور پر سفر کی چھ دے براق باندې رات لما یو بڑے خدم ولی دلا ما ته आवाजونه کول جبريل ما ته مګور ورتا ځته مې دا بڑے خدا سوکتا ودا دنیا دا تیزان ته بلل خو خدا اډو توجه دی ولا ورنکلا او جبريل السلام دې بڑے سونه عمر ته سونه پاتې دي دا بڑے بڑے دا بلا وخت ته دی ولک پاتې دي وې دقه سي د دنیا ډیر وخت ته دی ولک وخت پاتې دي دیتا اسراء وی مونگ دیتا امنا معراج سفر وایو خو دیتا اصل کے اسراء وی دا شپی تلل مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ پا معرف القرآن کی واقع لکل دا دیر عجیبا ہرقل چکر دا ابو سفیان نا تپوس کاؤ دا پیغمبر علیہ السلام دا حالاتو او ابو سفیان دا وقت لا مسلمان نو کافرو ہرقل دا روم بادشاہ دے دا روم بادشاہ چې دا ابو سفیان نه تپوس کوي د پیغمبر هم د صفاتو نه ابو سفیان وته وی صاحب یو ناشنا خبره د پیغمبر د تاو کوم ویسو وی هغه وی چې سمخ کې د پلک سات کې بیت المقدس ته تلیم دا سه دروغ وی د هرقل د روم د بادشاہ شاته یو بوډا سړی ولاړو آغا تپوسو کو وی بادشاہ سلامت دے تپوسو کو میوایا وی ابو سفیان دا کم روز یاد یو کله یاد چې د بیت المقدس ته تللی وی دا د رجب ویشتم یاد او د پلان کې کال یاد بوډا بابا وی د روم بادشاہ تا وی صاحب دا ټیک وای ته څنګه وای چې ټیک وای وی ما ته پته ده وی دغه ورځو کې د بیت المقدس خادمو د جمعات خدمت په ما کاو وی دقه شپه چې دا دې کوم شپه یادای چې ماسوتان خلق خپل منځونو کله خارشو او ما دروازې بندولې نه دروازه نه بندې ده زه بندوم نه بندېږي اخره کې مې وی چې دا بس کې جمعات خو کولو نشم پرېخې نو ترکان پسې لاړم چې راشه ورته دروازه نه بندېږي شپه ده کولو خو نشم پرېخې چې ترکان وتاو قتل نو ما ته چې دا پله په د پاسه سبا ته ویل یاد پلا دا پلا پر راخته شوی دا په خوا کې تاسو خیالو نو د دې دروازو به دا چوب به وته وي یو بلان دی او تخته کې غتا وي دا قبضه بنوي یو ببر یو پلا غوندي واغې کې باغ چوب به وته په کې تاوي دا وی په دې دا بر نه پلا راخته شوی دا دغه نیولې دي
تنبه نیولې ده دا نه بندېږي خصبه کو دا اوس نه کېږي سار به سره ګورو دا شپه ده بس اوس یې خدای وارو ته پرېږده او سار به که خیري چې بیا راشو انتظام به یې کړو ما دغسې پرېښوده لاړم وی چې سار رالم او دروازې له مې ګوتې یوړې په خپله بنده شوه خدای دې باندې خو پرون پلخ کته و بیګا اوس خو پلو چته ده درشلو چته ده شک مې شو چې باروتم او مې قتل نو هغه تیګه چې پیغمبرانو باغې پورې ساروي پړې تړو چې مې قتل هغه تیګه پړې هغه سوړه کولاو شوی و سوړه کولاو او په هغه د پړې نخ پرتا و او خوا کې د اس د خپو نخ پرته او خاشلم پرته او دا څوک د خدای نیک بنده جوړ راته او د جمعات کې منځ کو دا دروازه الله د هغې لپاره مانه کولو پاتې کوله صاحب چې دې کومه شپه یادوي دا د هغه شپې واقع ده دا ټیک وایي دا امام بخاري رحمت الله علیه دلته دوه بابې ښودي یو دا دی یو د بره خطو دی نو د نبی علیه السلام په دې میاشت کې په ویشتمه دا یو سفر د بیت الله نه بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس ته اسمانونو ته جنتونه د هغې سیل او د الله سره ملاقات نو دا دویم د دې سفر دویم ایسا دا به انشاءالله که موقع نو آینده جمعه کې درته بیان رب العالمین موږ د نبی علیه السلام تابعدار جوړ کړي الله د هغې په نقش قدم روان کړي د هغې د سنتو اتباع نصیبه کړي الله د ګناهونو نه زړه تور کړي خدای که کم هم کړي تا ته معافي غواړو توبه وباسو موږ ته معاف کړي الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي خدای که کورونو کې هسپتالونو کې او د مسجد کې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص الله زمون فراخ روزي نصیبه کړي او تم د فتنو او د آفتونو د بلیاتو نه په امن او امان کې وساتي الله چې څومره میلمانه د لرې لرې ځای نه راغلي دي زمونږ دې جومات ته د پېښور نه د بونیر نه د سوات نه د بخشونه یو ځای بل ځای نه میلمانه راځي لرې لرې ځای نه څومره میلمانه راغلي دي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي الله برکتونه ولا ورکړي الله ته په کاروبارونو روزګارونو کې برکات واچي بعضې دوستان بیماران دي یو بچی دی هغه نه خپه پرې شوی دا بل ما ته ټلیفون کړو او بعضې هسپتالونو کې پراته دي بعضې په کورونو کې دي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي خدای موږ د رنځونو نه وساتي الله د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي د بعضې دوستانو بچي نشته دعا وکړه چې الله وله بچي ورکړي یا الله که د چا نارینه اولاد نی ته وله نارینه اولاد ورکړي بعضې دوستان پریشانه دي الله چرني په خوشحالو باندې بدله کړي د کومو جنکو چې رشتې نشته خدای صالحه خاوندان وله ورکړي د کومو هلکانو چې ښځې نشته خدای صالحه جنکۍ وله ورکړي او بشیر جان تم دعا کې مشکلات تیر چې الله ولا مشکلات په خیر باندې بدل عمره هم خدای پاک قبول کړي الله ولا خیر او برکت ورکړي او ما هغه منګه آبادی سپړدل ما ته ملما زم په دی وجه ختم شوی او باید دوستان ملمان راشي هغه سړک را باندې شپږنیم پټ او چت شو بلکې و پټ او چت شو دا کنده بنو کله را بیا به مرادن نه کېده او به برمون کړه راتلې اوس و پټ او چت شو نو اوس بیا به خامخارانه نه وځي هغه آبادی مې غونډه سپړ دی غونډه د لشل ورځې پکې بعضې دوستانو راغلل او خیراتي پکې پاشر خدمت وکړی خصوصا د عثمانزو زموږ د حلیم آباد د مولانا حسین علي جان صاحب هغه مقتدیان را لېږلي الله دې خوشحاله کړي نو هغوی پکې خدمت وکړو نو اوس ورته غاړه روانه ده نو دوا وکړې چې الله هغه هم په خیر تکمیل ته ورسوي او ما د بچو دپاره د عبادت ذریعه الله وګرځوي الله را تعالی آبادي اسانه کړي او دا کوم دوستانو پکې را سره خدمت کړی دی زمونږ دلته کې د جمعې دا ملګری دی جنریټر والا دوست ملګری څه نوم یې دی لکه علم هغه هم پکې څو ډېر خدمت وکړه الله دې ولې د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي جی او دا بچر جان وی سریر خان دي تم دعا وکړه موږ واقعي د دې مېلمنو د دې ګاډو ډېر خدمت کوي دا وجرې الله تعالی هغوی له برکتونه خیرونه خوشحالۍ ورکړي چې څومره دوستان دي چا د زړه څه مقاصد د الله ته ولا پوره کړي اخر وخت کې بخلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 666 نمبر 61 کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د معراج مبارک بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه
د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. منظوری راوله. نور دوستانو درخواستونه